دا اوس چې څو کلن یاست او په څو کلنۍ کې مو عسکري پیل کړی؟ کلونه خو سخته پوښتنه ده. کور مې په جنجال اخته کې، در اوسه مې څوک رکه خطا ایستلي. عمر مې 9 کاله و، درېیمه میاشت ده. خیر عسکري مې د 11 کلنۍ څخه 11 د 18 په مابینځ کې، هغه وخت چې طالبان په 94 کې نوي را پیدا سوه، کوم وخت چې دوی وجود را پیدا کړي د پاکستان دخوا، د دوی سره کرنل امام و ځینې خلک نور و، دوی یو قطار ایر کړی و چې بیا ترکمنستان ته د پاکستان د موادو. زما اکا د لې وظیفه درلوده د تخپل ولسوالیو په دغه منطقو کې. بیا موږ د دوی سره په برخورد اخته سو. بیا په هغه کې د 3 ورځو جنګ بعد ما اکا منصور د 30 کس سره په شهادت ورسېدی. کندهار طالبانو ونیوی. هغه وخت موږ لا په تقابل کې په جنګ اخته وو. د کندهار ښار ځینې قومندانانو د دوی سره کومک، یا د پاکستان د ایسای پامنګي، یا د هغه وخت د مرکزي حکومت چې استاد رباني شیدې په راس کې وو، هر یو خپل قومندانانو ته وویل چې ورته تسلیم کړي. نو کندهار سقوط سو. دغه بعد د پېښه رامنځته سو. کوم وخت زما اکا منصور شهید سو، بیا زه ولاړم لږ وخت لپاره پاکستان ته. د پاکستان څخه بیا ولاړم مقاومت په دوره کې په کابل کې، او په هرات، بیا هرات سقوط سو. د هرات څخه بعد بیا رالو کابل. ولو چې بیا کابل هم سقوط سو، ولاړو بلخشان او کندوز ته. دا ځای طبعا واده مو کړی. څومره بچیان لري؟ په دې کې څو نارینه دي او څو ښځې دي؟ 6 زامن لرم، 7 لوڼې لرم، او مشر زوی مې اوس پوهنتون وایي. هغه کښېنې نجونې هم په مکتبو کې، هغه د مالي مکتب کې دي د کلي. همیشه مو وخت د امنیت په ساتلو کې تېرېږي. د کورنۍ د غړو، ماشومانو، دوستانو ته هم کله کله وخت ورباسئ؟ یاره د کورنۍ غړي که درته ووایم، ما خپل یو زوی 1 کال بعد وړه ورځ ولیدی چې دی راغلی و دلې. زما د بل کشر ورور دی، د هغه سره راغلی و. دا مشکلات لرو، دا مشکلات ډېر دي او سخت دي، او دا مې وطن دی، مجبور یې تکلیفه پر ځان وړو. د خپلو دوستانو قربانو دا اوس د شام لرې پاتې یو. خپله سپین سره یو مور مې ده، موږ ډېر په کښېوالي اعتماد شوي. زه د 7 کالو به ولم چې زه اعتماد شوی، زما پلار شورویان شهید کړی. در اوسه پورې موږ دې کوچني رالوی په نو زامتون راسه کښلي. خو کوم وخت راشي چې زه کندهار ته راغلم، زه دا په 3 میاشتې، 2 میاشتې، 2 میاشتې کې وخت هغه هم دی راځي دلې شپه او 2 دلې را سره وکړي، بیا برته ځي. وینه مې خپله خو نه خلاصوي چې د بولدک ولسوالۍ ته ولاړ شم، هلته د کور و ځای ته دلې اوسېږو. څه ډول موسیقي خوښوئ؟ په لوبو کې دې کومه لوبه خوښه ده، او د لوبو لپاره کوم وخت ځانګړی کوئ؟ لوبو کې مې فوټبال خوښ و، خو اوس د هغه سم فوټبال به چیرې وکړو، چیرې به یې ووینو. که ورځو د فوټبال بازۍ له زموږ د لاسه نور ځوانانو خلک تهدیدېږي. خدای نکرده یو شی پېښ نه شي. ډېر وخت کې چې لرې پاتې شوي 14 کاله کېږي چې دا شرایط دغه ایسوله، نور نه یې چندانې فوټبال بازۍ ته ورغلي. په دا 6 کاله کې زه 1 ورځ ورغلم د فوټبال بازۍ ته، د کندهار غازي سټېډیم ته، بیا نه یم ورغلی. اوس غواړم ستا ځینې خاطرې واورم. اول د ژوند ترخې شېبې دې راته ووایه، یا په بل اصطلاح بده ورځ دې کومه ورځ وه؟ بدې ورځې ډېرې راغلي دي، ښې ورځې هم راغلي دي، بدې هم راغلي دي. هغه هم بده وه چې کیسه مې درته وکړه چې زما اکا د 20 کس سره زموږ د فامیل او د نورو دوستان سره شهید سو. د کور مشر هم زه پاته سوم. دا دونې غټ فامیل کندهار هم تروریستان یې ونیوی، پاکستانیان ونیوی، او مشران مې هم ولاړل. موږ بې سرنوشته پاته سو. ډېره بده ورځ او بدې خاطرې وې. خپله د جګړې پر مهال دې ترخه شېبه کومه شېبه وه؟ د جګړې پر مهال باندې په 2004 کې یو وخت د سامي غره ته تللي وو. ډېر ملګري ور روان وو. یو طالب مې نیولی و، هغه خطا یې سو چې په دې ځای کې زموږ مرکز دی. موږ ولا نور ملګري مې هلته د مرکز دی، موږ راځه راویښ. موږ یو غلطیا وکړله، د دې ځای پر پښو ورسره روان سو. بیا چې موږ د ډېر ځای په موټان کې بیا پر پښو د هغه ځای هغه چې ولاړو 2 کسه وو، پر پښو باندې دا شپه مې ټوله مزل وکړي. دا بله ورځ 2 بجې ته چې دا ځای ته رسېدو، 14 کسه پاس هغه ځای ته شوه سو. هغه مې پښې تڼاکې بهرحال ته میسره پاتې سو، راوتلی هم نه سو، بند هم پاتې سو، خپله راختلی نه سو. هغه ډېره سخته ورځ وه. خو بیا هم په هغه کې په سپین بولدک کې د فرانسوي سپېشل فورس قوتونه پراته وه. بیا د ډېر تکلیف په بعد موږ مجبوره سو هغو ته مې زنګ ووالی، په کوردیناتو شان مې ورکړه. بیا د هغو تیارې رالې، او څو ځایونه په بمانو راته وویشت، او هغو حمایه کړو. بیا موږ بیا پر حیوانانو باندې ځانونه وتړی، د کم راووتو دغه درې څخه چې راوتی نه د پښو د حرکته لوېدلي. نو دا ډېرې ترخه شېبه وه. او داسې کومه ورځ هم راغلې چې په جګړه کې مو مهمات یا مرمۍ خلاص شوي؟ خو د هغه ورځ وه چې ډېر سخت و. نور هم ډېرې پېښې راغلي، خو دغه ډېره سخته ورځ. ما درته وویله چې هر څه مې پاتې سو، هر څه نفرم ګرده پر لارې پلجېده، د پښو لوېده. موږ چې هغه 14 کسه، زه هم ځوان وم، په هغه شپه کې چې ولاړو هغه ځای ته ورسېدو، باره میسره هم سو، حرکت مې هم نه سو کولی، د پښو هم نه و، د حرکت هم نه و. تاسې په زړورتیا او دلاورۍ کې په افغانستان کې شهرت لري. داسې کومه ورځ راغلې ده چې بیرېدلې یې؟ بیره به سړی یو مسلمان د الله څخه هر څه چې کوي په دې به چې پوه سو چې الله پیدا کړي په ناکیي مې
دا دونې تکلیفونه که د خلکو په وس وشي زه په 10-15 کال دمخه لا نه اوس هغه شی راسته ایسته سوی دی هېڅ په زړه کې مې دا نه راګرځي چې دا به در پرېږدم اون څه چالاک یې هغه کېږي خپل کوشش کوو داسې هم نه دی چې ځان د بام راغورځو چې زه الله نه یم خوښ کړی نو زه ځان راغورځم که لاس ماتېږي کوم پښه خپل کوشش کوو چې الله پاک څه کړي هغه کېږي څوک یې په چا وایي نه شي نه په پټاو بیرېږم نن باک په کېږي نو دا چې اوس انتحاري اوسو څومره چاودنې سوي دي شخصا تاسو چاودنې د 15 ډېره باندې سوي دي دا داسې چې موټر مې په راکټ لګېدلی دی داسې چې پر موټر مې بم پټاو سوی دی داسې چې مخته موټر روان دی د بیټګټانو مې نتولی دی په کمین کې راګیر سوي او انتحاري حملې را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي حملې را باندې سوي اوس د یو سره حادثه وم هېڅ تصور کې هم دا نه رانشته چې شو لکه یو عادي خبره چې تېر دي د ترخو خاطرو اخواته د خوشحالۍ تر ټولو ښه ورځ دي کومه ورځ وه د خوشحالۍ ورځ پخوا خو موږ کشرانو پوهېدلو نه موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللي وو په 2001 کې چې د کرزي صاحب و د قومندان صاحب عبدالله کو د دې پروسه را شروع شوه د بابا ملت هغه لویه جرګه چې جوړه شوه بیا د پروسه شروع شوه په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاورې ته راواوښتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نري په سیمه کې چې د توبې سره همسره ده موږ رالو د چمن سیمه حرکت وکړو ولاړو د توبې پر غرو بیا شنه نري ته رالو کوم وخت چې د افغانستان خاورې ته راواوښتو معسکر یو رقم د آزاد فکر وکړي چې د هغه پاکستاني ملیشیو د هغو راتېر سو یو رقم د ازادۍ فکر وکړي چې موږ دا یې اوس د کپس خلاص آزاد خپل وطن ته رال هغه د خوشحالۍ ځای و خپله خاوره مې مچ کړل 2 رکعته نفل وکړو چې الله پاک موږ خپل خاورې ته په خیر راوست په مروکو پاتې شو خدای خپل وطن په ازادي رال تاسې سره دي چې په کندهار کې ډېر مصروفه یاست کله کله په ګاونډیو ولایتونو کې ماموریتونه لري په 40 ساعتونو کې څو ساعت خوب کوئ وخت نا وخت 3 ساعت وخت نا وخت 15 ساعت 4.5 ساعت 3.5 ساعت 4 ساعت خو د شپې در یو نیم بجې نورماله کار په سیزن د جنګ کې چې دوبي غرمه معلوم بیا 1 ساعت 3 پاو داسې بدیر نو او په ژمي کې لا شو خوب مې 15 ساعته کوی اوس یې بالا نسو کولی در 4 نیم چا ډېرې وکړو تر تاسې مخکې کندهار ته ډېر نور امنیه قومندانان راغله خو ستاسې په ډول بریالي نه سول ستاسې د بریالیتوب راز په څه کې در ډېره ځای به زه دا شی د کندهار خلکو ته راجع کړم چې کور یې ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک سره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څه فیصدي ډېر که 0 نه وان 0 په کندهار کې موږ 14 کسه 80 کس ضابطان درلوده په هغه کې 14 کس کندهاري ضابطان او افسران موجود اوس 2200 کسه زه د 12 فارغه ضابطان لرم لومړی ضابط دویم ضابط دریم ضابط زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغه شوي د دویم بریتمنۍ اوس څوک جګړنان دي څوک تورنان دي څوک لومړی بریتمنان دي څوک دویم بریتمنان دي دا ګرده د مکتبو د پوهنتونو فارغه 3000 کسان شاوخوا نوي ځوانان موږ تعلیم یافته لرو دا بیخي ډېر یو حساب دی چې وخت زه راکړم په 1990 کې 14 کسه نن 3000 کسه نو دا مې یو غټه لاسته راوړنه ده خو دا د کندهار د خلکو کومک و دویم کومک یې دا و چارې ولسوالۍ ته زه ولاړم دوی ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څه رقم پنجوایي ارام کړو څنګه ژړۍ ارام کړو څنګه ارغنداو ارام کړو څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسان و معروف په نورو ولسوالۍ دوی دې ته لبیک وایي په څه رقم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنګ زه نه غواړم چې د بازار په مابینځ کې وکړم زه جنګ نه غواړم د کلي په مابینځ کې وکړم ټولې ولسوالۍ مې 4 طرفه میسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوتو څخه کول چې دلته په پولیس کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړۍ مې 4 طرفه میسره کړه کلي مې پاک کړل د مینو سم پاک کړل خلک راوی سره مالي پولیس ته مې راوست په ژړۍ کې چې موږ راکلو 15 کسه مالي پولیس نه و او په 2 میاشتو کې موږ هلته 600 مالي پولیس وو ژړۍ ارامه سو امریکایي قواوې مې جنان وایستلې نظامه مې جنان وایسته اردو مې جنې کم خپله د ژړۍ خلکو ژړۍ ارامه وسو عین شی په پنجوایي کې موږ وکړو عین شی ولاړو په میوند کې په ارغنداو نو دا د کندهار د خلکو کومک و او دوی ته مې دا وویل چې موږ دلته نه د غلا دپاره راځو دلته موږ ستاسې خدمتګار یو ستاسې بچیان موږ باداران نه یو تا مخکې وویل چې د څو بمي چاودنو سره مخامخ سوي یاست په هغه کې خوښ سوي هم یاست دغه چاودنو یا دغه ټپ کېدو ستا پر صحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس یاره دا چې شکر خدای تاثیر یې نه دی راباندې کړی تېر کال په روزګان کې څه مریض شولم ډېرې شپې بدخوابۍ مې کاټ کړلې ډېر بد حالات و هغه یې څه احسان دی وخت نه وخت د شپې غاښونه راسه چیچل کېږي د ورځې مې غاښونه ټینګ نیولي
څه مریضۍ را پیدا که اوس هم ګولۍ خورم او هغه ګولۍ به د 3 کال دپاره دوامداره خورم د آرام دپاره دي چې خوب به نه راکړي د شپې به مې لاسونه غورځول یا به داسې وم د شپې د خوب به ما چې زه په جنګ کې برته برغونه نارې به مې ویلې هغه ګولۍ یې اوس راکړي د 3 کال دپاره دوا نور هغه خوښ دی خوش خامخا انسان دی دا شان ورسره تړلی دی په داسې بد تاثیر نه دی راباندې کړی هغه ټپونه چې هغه ټوله جوړ شوي دي کوم پښه خوږ وه کوم لاسونه وه کوم مخ هغه وجود مو انشاءالله ټوله جوړ شوی دی داسې مشکل نه لرم ډېر زیات مننه قومندان صاحب چې ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر سواست ښه او نیکمرغه اختر ولرئ تشکر تاسو هم مننه خیر